ساتو زما تاسو ته نصیحت دی په دې فتنو په دې دور کې د هر عالم بیان به نه اورئ زموږ مشکل دی چې کوم ځای کې ووینو نصیحت بیان کړه ویلی اوهو څومره ښکلی بیان ماشاءالله هیڅ خبر نه دی دا مولا څه نظریه ده څه خورول غواړي آیا علما د تعلیم وایي او که نه وایي نن سبا دا مې مشکل دی د فتنو خبرې دي موږ به د فتنو باره کې ښه وضاحت کوو نن سبا یو فتنه دا ده هر سورګي دی شاګول دی او هر سړی عالم دی امام مالک رحمه الله وی امام مالک ور پیژنې کني امام مالک وی او یا علماء کرامو سپینګیرو د مدینه اتفاق کو په دې خبره باندې چې امام مالک د فتوو د پاره او د فتوو د ورکولو لایق دی نو اله به مشورو کړه او یا علماء کرام د مدینه منوره دریم سپینګیری او مشران او مشهور نو بیا فتوا غشورو او داغه فتوا څنګه چې کله به کسان رالو د بهر نه او د عراق نه او هغوی څلوېښته پوسټونه راوړو د امام مالک نه وکړو د هغو له د یو څو جواب ورکړو هغه اکثر یې پرېښود هغو ته یې د دې جواب وی لا اعلم ما ته پته نشته چې امام صاحب دومره لرې نه راغلی او ته وی لا اعلم دا خلک به څه وي هغه وی دغه مخامخ غر درته ښکاري وي او وی د دې دې څوکې ته وخېږه او په چغه ووایه چې امام مالک وایي چې لا اعلم ما ته د دې مسلو پته نشته زما په هېڅ پروا نشي چې پته نشي تا ته څه ووایم داسې علما وو داسې د الله نه یریدونکي او یا علما کرامو وله اجازت ورکوي فتوا کې لګولی شي نو بیا به هم فتوا لګوله خو دا یې حال و چې کوم ځای کې به ورته معمولي مسله نه وه معلومه خسفا به وي ویله ما ته نه پته داسې ماشاءالله اوس به برید میلاني راغلي برید هغه هم په فیسبوک باندې لایو ویډیو کې دیني مسایل چیړي موضوع به یې سټارټه کړي په دې پلاني مسله باندې بحث مباحثه نو دته بیا ټلیفون نه راځي نو هغوی ورسره پکې هم خبرې کوي دین نه مذاق جوړ کړی شي ها یو سړی چې ته موږ منع کوې لکه چې اوس لږ ساعت مخکې دې ووایي چې په دې انټرنېټ باندې دعوت چلوئ نو دا ته څه مطلب ستا په خبرو کې ټکراو شو ټکراو نه دی زه یم ته نصیحت کوه نصیحت خو هر سړی کولی شي ها هغه نصیحت چې درته معلوم وي دلایلو په رڼا کې بیانوه خو دیني مسایل بیانول او فتوی ورکول او د امت رهنمایي کول په غټو مسلو کې دا د علماو کار دی دا د کدو کریاله سړي کار نه دی تاسو ته پته شته زما خپله دې کې تجربه ده د ټولو نه ګرانه خبره چې یو عالم باندې خوله راولي هغه ډایرکټ سوال جواب دی ډایرکټ سوال جواب ولې ګراني ځکه چې په دې کې هر قسم سوال تا نه کیدی شي او کیدی شي ستا سره د مطابق علمي کیدی شي نه نو یېرېږې به چې زه د خطا نه شم دا ټول نه ګران کار دی د ټولو نه او ځکه دا د مشرانو علما کرامو کار دی چې هغوی نه تپوسونه کېږي او هغوی جواب ورکوي دا درته ووایم نن سبا په دې فیسبوک باندې او په دې یوټیوب باندې او په دې باندې پروګرام به یې سټارټ کړی له پاسه به عنوان ورکړی ستاسو سوالونه او د هغې جوابونه سوال څنګه برای راست سوال کېږي داسې به څه کوو څه کوو هغه له جواب شروع کړي داسې وکوئ داسې وکړئ او دا سړی هیڅ پته نه لګي چې عالم دی د کوم منهج دی د چا سره تعلق دی اوس لګیا دی موږ د دې خلاف یو دا نشته زموږ په شریعت کې دین بیانوه خو چې کله دغه بیانولو لایقي فتوا ورکوه خو چې کله د فتوې ورکولو څه لایقي او الحمدلله چې کله علما یي مشران نو بیا کشران ته څه ضرورت دی چې فتوې ورکړي او که څه د فتوا ورکویم د طریقه وښیم څوک درنه تپوس وکړي دا مسله څنګه وایه د فلاني عالم فتوا ماته معلومه ده دې کې هغه دې کې دا فتوا ورکړې ده او دلیل یې د قرآن او حدیث نه دا خو راوصي
نه د چې علم ورسره نه کړي د دې څو علامات خیر دی به دا ټکي ډېر وایي وایي زمونږ رایې دا ده چا رایې زمونږ رایې او عمر به دي چې 21 کاله دی وایي زمونږ رایې دا ده چې دا به دې داسې کوو زمونږ رایې دا څومره خطرناک ټکی زمونږ رایې ته څوک یې چې ته خپله رایې بیانې هېڅ هم نه د عمر په لحاظ او د علم په لحاظ او د هر څه په لحاظ کته او بیا القابات غړوټ لقبونه پلانې شیخ الحدیث او شیخ القرآن او چې مخامخ شیخ غریب له حدیث ویل ولا صحیح نه ورسي ابله یو کس درس شروع کړو د حدیثو کمره کې ناست ځان ته موبایل خو ولګو درس کوه اسانه خبره نو هغه چې کتاب شروع کوو نو وایي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله یو سړي له دا نه ورځي والصلاة والسلام على رسول الله دې د کتاب شرح څنګه او مخې ته کتاب د حدیثونو یې او موږ وایي حدیثونو کې درس روان و او دې به څه حدیث وایي هغه له دا نه ورځي والصلاة والسلام على رسول والصلاة والسلام التبعی ده د ټول نه غټه فتنه خو دا ده چې په دین کې هر سړی خبرې کوي عامي جیر او برید مني هغه به لګي د علماو مسلې به چیړي او دا به هم بیانوي وایي پلانې عالم په حق دی او پلانې په ناحقه دی دا به هم بیانوي او غریب چې دی نه د مدرسې په شان دی ورغلی او نه دین پیژني خو دی به پکې ګوتې وایي او څوک په اعتراض هم نه کوي او که څه ته چا خبره شروع کړه د ډاکټرۍ په باره کې او ډاکټري نه کړي نو ټول به داسې راسره شي لیده مړه دا مسله ډاکټرانو تاسو ډاکټر یې تاسو انجینر چې دې کې خبرې خو انجینرانو خبرې دي او چې د دین مسلې شي نو هغه به په کوم خبرې کوي چې هغه چې جومات ته مانځه ته راغلی نه دی هغه هم د دین مسله بیانوي اوس ځکه دا نوي نوي فتوې به تاسو واورئ نوي فتوې مارکیټ ته راوځي روزانه نوي فتوا مارکیټ ته راوځي روزانه نوی مولوي صاحب هم مارکیټ ته راوځي چې هر سړی بیان کړي او بیا به دا به ورسره لازم ووایي فلانې شیخ او فلانې صاحب او فلانې صاحب او دا نومونه به لګي دا غیر علما کرام د دوی د تذکره چې په کتابونو کې کېږي څه وایي وایي ذکره ابن تیمیة رحمه الله کوم چې شاته راشي چې کوم مشران علما کرام دي سلفو کې او خو له منډه دي شوي قال بذلك أحمد بن حنبل وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله واختار هذا القول مالك رحمه الله ايش سلام ومقام لله وركره ګوره که دوی اوس نوم ذکر نه کړي شیخ یا امام څه ونه وایي په مقام له چا ورکړی الله ورکړی ته که یو ټریله نومونه ځان پورې وتړې خو چې الله دله مقام نه درکوي نو هېڅ هم نه یې لیکې په ځان پورې کړه لیکې په ځان پورې دا نومونه او دا هر څه او ځکه یو عالم واقعه بیانوله چې هغه مسجد نبوي کې مدرس هم دی او په جامعه اسلامیه کې هم دی هغه ډېر مخکینی خبره بیانوله په دې ریاض کې یو عالم تېر شوی ماته ښکاري شیخ بابطین رحمه الله هغه دی شیخ نه ابراهیم نه شیخ سعد العتیق رحمه الله یو سعد ژوندی دی العتیق یو مړ دی پخوانی یا دې دواړو کې چا واقعه دا ډېر مشهور علما تېر شوي ډېر مشهور وایي څه طالبان پسې راغلي وو د بهر نه نو چې کله هغه شیخ کور ته ننوتو مانځه نه راووتو جومات نه په دې خپله دروازه باندې نو بیا کور ته ننوتو نو د هلکانو پسې منډې کړې یا شیخ یا شیخ چغې والې هغه دروازې سره ودرېد وایي د بهر نه راغلي یې کس ریاض نه وي او شیخ د بهر نه راغلي وایي ځکه خو ما ته شیخ وایي که نه تفصیل ته ما ته دلته ما سره نه ما ته شیخ نه ویلی ځکه دلته غیر علما دي موږ
دا ټکي به هغوی نه خوښه دغه چې هغو ته پته وه چې دا عزت څوک ورکوي الله ورکوي والله العظیم که ته یو سړي ته د هغه نوم ووایې د پلار نوم ورته ووایې خو چې الله ورله عزت ورکړی که نه هغه به د ستوري په شان وځلي او ته ورته ډېر نومونه وایې د اهل بدعو ته ګورې نو د اهل بدعو چې کوم نومونه یې ښودي او بل زموږ یو ولیدو دغه مولوي صاحب نوم نه علم بیا داسې جاښه جوړېږي هغه ته یې لیکلي دي امام الزاهدین د زاهدانو امام یعنی کوم چې دنیا نه بې رغبتې دي دی د هغوی څه دی امام دی هلکه دا صفت خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا د دې چې ورته امام الزاهدین وایي زه پېژنم اوس ورته 1 لک روپۍ ولېږه چنده چې خوري که نه خوري دله زاهدینو کې د دنیا سره وی نه لګي د الله نه یره پکار ده دا فتنه په قابو کې راوسته پکار دي او بل چې څوک هم زموږ په مخ کې په دین کې خبرې کوي او نه پوهېږي هغه له تنبیه ورکول غواړي چې په دین کې خبرې کول د هر چا کار نه دی الله دې مونږ په دین کې د ځان نه د خبرو کولو نه منع ساتي زه درته یو فایده ذکر کړم د خپل ځان زه درته په الله قسم خورم د الله په کور کې که چېرته ما ضرورت نه محسوسولی او په پښتنو کې د علماو کمی نه وي خصوصا د هغه علماو چې قرآن او حدیث بیانوي ما به داسې عام درسونه نه وی کړی چېرته ځان له یو جومات کې به وایي وړي کوونته کې درس چاته نصیحت او خبره ختمه هېڅ ضرورت نه و چې ما به دومره غټه سطحه باندې او دومره ډېر دروس او یو شی او بل شي دې ته ما ضرورت محسوس کړو نور زه هم دا وایم چې زه د دې مسلې لږ په سیډ وای نو ښه به وی وجه دا دی چې داسې ګپ نه دی راځه چې څه بیانوم د دې به زما نه تپوس کېږي د قیامت په ورځ او دې ته دې چې په اسانه باندې غاړه ایښوده دا د قمقل سړي کار دی ځکه د صحابه کرامو نه تپوس وشو د فتوې لکه مثال کې د عمر بن خطاب نه به وشو هغه به دې بل ته وي یا به دې بل ته وي دا مسله به وي تاو شوه بیا به عمر له راله هر یو به وي زه دې به جواب درکړي زه دې به جواب درکړي او زمونږ دا دور او دا زمانه مو وي که د فتنو زمانه ده یو سړی وایي جی زما سوال دی سوال دا دی ګوره دله سوال ویلی نه دی هغه وایي ها وایه دې طرف ته ګوره دې طرف ته ګوره زه به جواب درکړم زه لکه هغه اولو پرېږده خو سوال ختم کړي که نه بیا به ګورو او دومره حرص او د اول نه ویل زه به جواب درکړم چې طریقه ده ها تا ته پته دی چې په دې مجلس کې بل سړی نشته چا سره علمي بیا خو جدا مسله ده خو چې علما نشي نو یو بل نه به مخکې کېږي د یو بل نه به مخکې کېږي ګرمې دې فتوا ورکولو ته چې ډېر ګرمې فتوا ورکولو ته پوه شي د سره علم نشته او څومره چې ورسره علم وي نو دې د فتوو نه ځان